د بنگلاديش کرکټ لوبغاړی شکېب الحسن په ټویټ کې څه لیکلي. سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره معلوماتي ویډیو در تاسو په وخت در ورسي. د بنگلاديش کرکټ لوبغاړی شکېب الحسن لیکلي، افغانستان کرکټ بورډ 13 کلو کې افغانان تیر باسلي او خپل ټیم د زیمبابوې او آیرلینډ په سر قهرمان کړي او د نورو لویو میچو خیال ورسره نه و. افغان کرکټ ټیم اوس د نورو ملکو کرکټ میچونه خوند اخلي. که چېرته دوی د 13 کالو کې نور ملکونو سره لوبې کولې، نن به یې داسې انجام نه و. هغه وایي راشد خان باید اوس خپل قهرماني ثابته کړي، کني زیمبابوې او آیرلینډ خلاف میچو باندې هر سړی کولی شي د نړۍ نمبر 1 لوبغاړی شي. خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. که ویډیو مې خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.